د ژوند د ستړو ستونزو نه ستړې ګلپري چې کله د کور د کارونو نه اوزګاره شوه نو د کور په ګوټ کې پروت د میزرې په کټ لکه د یوې سوالګرې کېناسته. د کور په کچې دیوالونو یې ګیر چاپېره نظر واچو او بیا یې سترګې ښکته کړې. د سوړ اسویلي سړه سیلۍ یې د شونډو را بهر شوه. خپل د شلېدلې لوپټې پیسکې یې پورته کړو او د تندي نه وتلې پړاقې خولې پرې وچې کړې. ګرانو کتونکو، د اشرف سحاب غازي ناول را سره دی. د یو څو کرښې مې په دې مقصد باندې وویلې چې اشرف سحاب د اولنی چاپ کتاب دی او بل په پښتنو کې نثر لیکل چې دي هغه ډېر کم دي، لیکوالان چې دي هغه ډېر کم نثر لیکي، ناول یا افسانه. نو غوښتلی مې چې ستاسو سره دا شریک کړم. ډېر ښه ناول دی، د کتلو ناول دی. غواړم چې تاسو یې هم ولولئ، تاسو یې هم وګورئ او ملګرو باندې هم ولولئ او ملګري هم وګوري. دا ناول کتاب چې دی د تاسو ته په هر کتاب کور کې ملویدی شي. زمونږ د لیکوال لایبرري نه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. په دې هیله باندې چې دا ناول تاسو ولولئ او دغې زلمي لیکوال له پې حوصله ورکوئ.